لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، هیله دا ده چې روغ اوسئ. په یوې بلې تفریح خپرونه کې ستاسو پر وړاندې راغلي یو. زموږ هیله دا ده چې خپرونه تاسو له پیله تر پایه زموږ سره تعقیب کړئ. دا وارې بیا هم د مري د مال روډ مربوط ننګ صاحب، دا به کوم ځای؟ دا خو تقریبا مسیاړي چوک سره نږدې دلته موقعیت لرو. د مسیاړي په نوم چوک ته او واقعا هم ډېره یوه ښکلې ارامه او سرسبزه منطقه ده. بیا هم تر ډېره ځنګل ورته ویلی شو، شنه منطقه ده. نو زه سید وزیر اند یم چې وړاندې مې په ننګ باندې غږ وکړ. شریف ننګ زما سره په نننۍ خپرونه کې دی. د همدې ساحې په اړه چې همدلته پاتې کېږي، همدلته اوسېږي، موږ تاسو ته به ډېر زیات معلومات راکړي. ننګ صاحب بیا هم ستړي مه شئ، هر کله. مننه خیر صاحب. زه هم په خپل وار سره ستا د صفحې ټولو لیدونکو او اردونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دوی ټول په صحت روغ او تندرست وي. مننه. خیر اوسې. د مسیاړي د چوک په اړه موږ خبرې اترې وکړو. عموما دې منطقې ته یا دې سیمې ته د ورځې څومره سیلانیان راځي؟ ورپام یې دی نه دی ورپام؟ څومره مشهوره ده په دې ځای کې، البته په مال روډ کې دغه سیمه؟ یاره دا سیمه خو چې دا خو تقریبا ډېره مشهوره سیمه ده. تقریبا دنیا یې پېژني او د دنیا د پنجو نه خلک دلته راځي سیاحت دپاره، ځکه شنه منطقه ده، شنه سیمه ده. نو دلته خلک چې کوم راځي هغه اکثره سیزن کې راځي. مري چې کوم علاقه ده دغه 2 سیزنه لري. یو د یخنۍ سیزن وي، د بل چې کوم ده دغه د ګرمۍ سیزن. یخنۍ سیزن کې اکثره چې کومې وي داسې خلک د واورې د کتو دپاره راځي. دلته ډېره واوره کېږي. خلک د واورې د لیدو دپاره د پاکستان د بوټ نه راځي. بلکل، لکه دا به داسې چې د پاکستان ځینو ځایونو وي چې واوره پکې کېږي او اکثرو ځایونو کې اکثره خلک د ګرمیو علاقې نه راځي. کومو سیمو کې چې زیاته ګرمي وي هغې ځای نه ډېر خلک راځي د واورې د کتو د خوند اخیستو دپاره. او بل چې کوم دی د دې دویم کوم موسم چې ده هغه د ګرمۍ سیزن وي بیا چې منطقه ډېره شنه وي، لکه اوسنۍ چې دی او لکه اوسنۍ چې ده. تقریبا اوس سیزن په وتو ده او ختمېدو ده، ختم یې وبوله. بیا هم په لاهور کې که وګورو، په پېښور کې دا شان، په اسلام آباد کې لاندې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دلته هوا معتدله ده، خوندوره ده او سړی داسې احساس نه کوي چې اوړی دی. نه، هو بلکل هوا یخه وي. ګرمۍ کې د هوا ډېره زبردسته وي او سړی ډېر ځان پکې راحت احساسوي. نو بس دا 2 سیزن لري. دغه د ګرمۍ سیزن خو نور په ختمېدو ده. بلکل منطقه اوس هم شنه ده، خو دې نه بعد چې کومه ده بیا منطقه ورو وایه دا خبره چې پاڼې تویوي، ژیړېږي. بلکل. او سیزن په ختمېدو وي. بیا موږ انتظار کوو تقریبا د یخنۍ سیزن ته. هلته بیا واوره کېږي او بیا هم خلک سیاحتان چې کوم دي هغه په ډېر تعداد بیا راځي. بلکل. بله مهمه دا ده چې په دغسې پراخ ځنګل کې د حکومت له لوري د دې خلکو لپاره لکه د کار په اړه راته ووایي څومره ښایسته سړکونه، پراخ سړکونه جوړ شوي دي. یو خو دا ده چې عموم کې دا د موټرو لپاره، بل دا ده چې مثلا ځای کلي دي، هر کلي ته یو سړک ورغلی دی. یعنې په دومره ستره کچه د دوی لپاره کار شوی دی په دغسې یو غټ ځنګل کې. بېشکه دا سیمه چې کومه وه دا خو تقریبا داسې وه چې انګریزانو تر لاس لاندې وه. ډېر کارونه هغې پکې کړي دي، ځکه دوی خپل پکې اوسېدل د سیاحت لپاره به راتلل، خپل کورونه یې وو، ځایونه یې وو. اکثره کارونه هغوی پکې کړي دي، کار هغوی ورته کړی دی. خو اوس بیا هم چې اوس دوی فی الحال نشته او حکومت هم ورته ډېره توجه کړې ده دې ځای ته، ځکه سیاحتان ډېر راځي دلته، په ډېر تعداد خلک راځي. نو دوی هم اړینه ګڼي چې یاره دا ځای جوړ شي او څومره خواري په دې ځای باندې وکړو هغې نه موږ چې کوم دی یو څه لاسته راوړو. ځکه دې سیاحتانو دوی مطلب ډېر څه لاسته راوړي که نه. لکه وروستۍ دا ووایم چې هغه څوک چې غواړي دې ځای ته په سیل باندې راشي، په تفریح باندې راشي، څنګه وکړي؟ له کوم ځایه دې ځای ته مزل را شروع کړي او دې ځای ته راورسېږي؟ مزل خو اسانه خبره ده. راولپنډۍ، فیض آباد، اډې نه سیده دلته موټر راځي. هلته مري په نوم باندې خپل اډه موجوده ده. هلته موټر کې کښېني او سیده د مري لارې اډه ورته وایي هغې ته راځي او باقاعده چې کومه ده بس مال روډ ته دې راشي. مال روډ نه دلته دغه ځای پوښتنه وکړي او خیر خلاص دغه ځای ته هسې چې مري ته راورسېږي
مال روډ ته راورسېږي بیا نو هر ځای دغسې ښایسته ښایسته دی. بېشکه ښایسته لکه دی. موږ هلته ګرځېدلي ډېر یو نن مناسبه دا وګڼله چې دې ځای ته راشو یوه نوې ننداره وکړو هم ستاسو لپاره ویډیو پکې جوړه کړو ستاسو هم سایل وشي. مري چې کومه علاقه ده ډېره غټه علاقه ده پوه شوې علاقه ډېره غټه ده او په دې کې تقریبا 2-3 خاص پوینټونه دي او ښایسته پوینټونه دي پارکونه طبیعي پارکونه دي خلک هغې مطلب هغوی ته هغې ځای ته تللی شي خوند اخیستی شي لکه پینډي پوینټ ورته وایي او منځ کې بیا مال روډ راځي مین بازار دکانونه چې کوم دي سودا اخیستو دپاره او هغې نه مخکې بیا کشمیر پوینټ ورته وایي هغه هم ډېره ښایسته سیمه ده او مطلب دا 2-3 مهم پوینټونه چې دي دا دلته شتون لري خلک سیاحتان اکثره دې ځای ته ډېر راځي. نو هڅه ما کړې ده چې هم د کشمیر پوینټ ما راخیستی دی هم د پینډي پوینټ هم راخیستی دی هم مال روډ دی نو لیدونکو ته به نور په ویډیو کې وښایي د تاسو ډېره زیاته مننه کور مو ده. مننه خیر تیار کړه مننه. نو ګرانو لیدونکو دا خپرونه هم په همدې ځای باندې پای ته رسو البته شاټونه به راخلو چې تاسو به وړاندې لیدلي نو وروسته به هم ښایسته ښایسته منظرې تاسو ته ښایي په همدې ځای باندې موږ ته اجازه راکړئ الله مو مل ښه